طالبانو علما وی په کتابونو کې چې کله تا قرآن ختم که، مثلا قرآن دی ختم که اخر ته ورسېدلې والناس ته، نو ته به بیرته قرآن د سره شروع کوې. سورت فاتحه به م وایې، سورت بقر به م تر مفلحون پورې وایې، سورت بقر به تر مفلحون پورې وایې. دا مستحب د طالبانو دی ته حال مرتحل وی. تاسو په خبر پوه سولئ، کله چې د قرآن تلاوت وسو، قرآن د خلاص که، نو قرآن به الحمدلله به م وایې، سورت بقر به م تر مفلحون پورې وایې. دا مستحب ده. دا په حدیث ثابت ده. طالبانو ډیرو احادیثو کې علماو د حدیث نقل کړی، امام بیهقي شعب الایمان کې، سنن الدارمي او نورو ډیرو علماو نقل کړی. خو یو ټکي ته فکري طالبانو، تاسې خپلو وطنونو کې کله کله ختمونه څه کوئ؟ دا سړی مړ سوی ختم پسې وکوئ، کوئ که نه؟ نو دغه یا دغسې د قرآن ختم چې کوئ، نو دا مستحب سنت دا ده چې والناس دې ختمه کړله، بیا به چا ته راځي؟ سورت فاتحه تر مفلحون پورې به یې وایي. له دې نه وروسته طالبانو یو بل کار کوي علما، بیا 3 وارې قل هو الله احد وایي. دا 3 وارې قل هو الله احد طالبانو ویلل څنګه دي؟ حنبلي علما دا مکروه بلي. امام جزري رحمه الله نشري کتاب کې لیکلی دي، اگر چې شافعي د دی وي ښه دا ده چې ونه ویل سي، لکه دا سلفو کې نه و. 3 وارې قل هو الله احد ویللو ته څه ضرورت ده؟ حنفي فقها وایي دا باید وویل سي، مستحب ده. مالکی او اکثر شافعي علما وایي باید وویل سي. حنبلیان او امام جزري شافعي دی وایي طالبانو باید ونه ویل سي. خو زه طالبانو دا به د سره ومنو باید وویل سي. صحیح ده؟ کله چې قرآن ختم که، د قرآن په ختم کې الحمدلله تر مفلحونه، دا په حدیث ثابت. څوک قل هو الله احد ویلل دا فقهاو مستحب بللی ده، زه دا به م د سره ومنو مستحب. قل اعوذ بالفلق 3 وارې چې دپاره وایي، دا په کوم کتاب کې؟ قل اعوذ برب الناس 3 وارې چې وایي دا دي چې اوس خو د اخوندانو لالاګانو قل الکافرون هم پکې راچولی ده، دا مو سره 3 وارې. دا په کوم کتاب کې د طالبانو؟ من كان يدعي أن قراءة معوذتين بعد الختم مستحب أم سنة، إن كان هذا دعواكم فقد نوروا دعواكم بالبرهان وهاتوا برهانكم وأنا أسلم معكم برهانكم. خو فکر نه کوم، ځکه ما طالبانو بیخي ډېر تحقیق په دې مسئلې پسې کړی نه. منطقیان وایي له عدم وجدان نه عدم نه راځي. صحیح ده، طالبانو له عدم وجدان نه عدم نه راځي، خو چې سړی ډېر محقق و تحقیق کوي د هغه له عدم وجدان نه عدم راځي. طالبانو ما ډېر دا نشته کتابونو کې، بس چې د قرآن تاسې اوږدوئ ځان ناخوندان جوړوئ بریلویان، هغه یې تاسې خپل کار ده، زه کار نه در سره لرم. خو بیا که بله ورځ ته چا درته ویلې چې دا معوذتین ته د ختم کې 3 وارې ولې وایې، کوم کتاب کې ده؟ بیا به ما ته زنګ نه راوهي چې اوس یې بند کړی یم، څه ورسره وکړمه؟ قرآن دی چې ختم کو تر مفلحونه پورې، دا قرآن حدیث باندې ثابت. 3 وارې قل هو الله احد ویلل دا خلفا عن سلفین علما یې کوي، اما معوذتین 3 وارې ویلل دا نشته ده. بس اخر کې دعا وکړه ذاتي خلاص سو. خو په دې هم د اخوندانو کار نه کېږي. دا یې چې ورسره وویلې، بیا د دې نه وروسته بیا لاړ سي امن الرسول ورسره وي، بیا بل ځای ورسره وي، قرقړې پکې کوي، بیا اللهم صل پکې ان الله ملائکته ورسره وي. دا نشته طالبانو کتابونو کې. نو که دا تاسې هغه سپین ږیري ملا ته وایي چې ما درته ویلې ما یې خبرې اورېدلې، بیا درته وایي دا د وابیانو نښه ده چې بدعتونه ردوي، نو خو موږ به طالبانو کوم عمل چې کوو کتاب نه به یې کوو که بې له کتابه به یې کوو؟ نو ښه ته په دې حنفي سولې چې د ما په حنفیت کتاب کې نشته ده، چې نشته ده ته یې له ځانه راوړې ته حنفي شولې، او زه وایم چې دا حنفیت کې نشته باید نه وي، زه حنفي نه شوم. ډېر عجیبه نه ده طالبانو؟ نو دوی وایي چې بدعت. دا طالبانو اصل ملا دا نه دین. طالبانو رسول صلی الله علیه وسلم دین کې ډېر بدعتونه سته. طالبانو خلکو را پیدا کړي ته به د بدعت سره ښه عالم نه ښه دا ده چې د بدعت سره مقابله وکړي. بدعتونه به د مسلمانانو نه لرې کوي. بدعت رواج ده، څومره ډېر رواجونه نن پیدا دي. نو دا رواجونه طالبانو دا بحث پې باندې کوي. تاسو طالبانو بیا وروسته زه درته بحث کوم دا محراب څه د جومات کې، دغه محراب باندې چې بحث وکړي دا د رسول الله زمانه کې نه و. بیا که علماو فتوا ورکړې د یو محراب د دویم نورو محرابونو، بیا د شیشو طالبانو په جومات کې لګول. خیر د تاسې دومره وکړي طالبانو صرف شامي یو ورځ راواخلي رد المختار شامي، هلته د محراب په اړه باندې تاسو طالبانو وګورئ چې محراب دومره منقش کول اسلام کې څنګه ده.
نو خلک چې څه کوي موږ به هغه کوو، کتاب ته به ورځو، موږ به کتاب ته ورځو. طالبانو موږ د کتاب خلک یو. اوس علما لیکي وایي جومات کې دا قندیل لګول او دغه پکه لګول. علامه زکریا صاحب الابواب و تراجم کې له حدیث استدلال کړی، مروحه ورته وایي، مروحه په جومات کې لګول جایز ده. د رسول الله زمانه کې خرماوي په چت کې راځوړندې ولې لږه جنې دلته استدلال کړی ده، پروا نه کوي. نو موږ باید دین طالبانو بحث پې باندې وکړو. دغه دلته څه ایښي د چپلاقو دپاره دا څنګه دي طالبانو؟ تاسې ګوره، تاسې به فکر کوئ که نه، بیخي مور فکر هم نه دي خبرو ته. دا چپلاقې چې دي دا څنګه دي؟ طالبانو علما وی نجاست جومات ته راوړل ناروا ده، نجاست به جومات ته نه راوړي. نو کله کله چې دا په جوماتونو کې ایښي وي نو د سړي څپلۍ پاکې وي که مردارې وي، نو هغه نجاست سو جومات ته راوړل سو که نه، دا جومات ته که نه ده. نو دا جومات کې کېښودل څنګه دي؟ تاسې نه پوښتنه کوم، جواب راکړئ که نه. جومات ته نجاست راوړل ناروا دي. ښه دا اوس تاسې دا 300 کسان یې دلته دا څپلۍ دي وبخه، د 200 یې پاکې، دا 250 یې پاکې، دا 300 یې پاکې. ځه هغه د 10 کسانو خو به مرداري که نه، هغه چې دلته راوړي نجاست راوړل جومات ته سو که نه سو، سو که نه سو. نو بس وی دا مولیان دي دا بدعت چې وایي وی دا بس الله دې په دوی باندې رحم وکړي. هېڅکله طالبانو موږ له دین نه ستړي کېږو، موږ به دین کې اتباع پیدا کوو، ابتداع به په دین کې ورکوو. طالبانو کومه چې په دین کې ابتداع وه بدعت و، طالبانو هغې سره به موږ مقابله کوو. دا د موږ منهج هم ده او د صحابهو منهج هم انشاء الله. نو دا طالبانو اسانه طریقه قرآن تلاوت یا د قرآن ختم دی کو، هغه طریقه چې د سلف علماو د وصلي حنفیت ته څنګه به یې کوې، بیرته مفلحونه پورې ووایه، الحمدلله وایه، تر مفلحون وایه، 3 وارې قل هو الله احد وایه، واخر دعوانا الحمد. دعا وکړه خلاص، یې ثواب مړي ته وروبه کړو، بس خلاصه شوله. دا چې دومره یې اوږدوي اوږده یې کوي، موږ یې څه ده سره. بیا د دې دعوه مه کوه چې زه حنفي یم یا زه محقق یم یا زه عالم یم، دا نور شیان نسته طالبان. خو یو ټکي ته فکر وي طالبانو، افغانستان ډېر عجیب نادر وطن ده. تاسې چې خپلو وطنو ته لاړئ هلته مولیانو ته ویلئ چې دا نسته طالبانو، ټاپه به در باندې ولګېږي د پنجپیري. ځکه افغانستان د چې کوم شی رواج ده، ته د رواج سره مقابله کوې، دا په اسانه نه کېږي. ډېر مشکلاتو سره ډېر په قراره به کار کوئ. بیخي اول په دې بحث مه کوئ، تاسې خپله زده کړئ دا علم داسې په څپو څپو اوږدېږي. هلته چې لاړلي یو مولي صاحب نه که دا پوښتنه داسې مه ورته وایه چې نسته ده، ورته مولي صاحب دا معوذتین چې موږ وایو په کوم کتاب کې دي؟ نو دی به وایي موږ ته له پلارو نه نیکه نه راپاتې ده. نو خو پلارو نه نیکه نه بل دلیل به انشاءالله نه وي په کتاب کې چې تر نه غوښتنه وکړي، کتاب کې به پیدا نه سي. نو بیا به زتي هغه ملا هم که را فکر را برابر شي، خو که داسې ورته وایي چې نسته هغه یې کوي، بیا چې ته ځوان یې هغه سپین ږیری ملایي به ضد پیدا سو. دا ضد به طالبانو داسې چې پنجپیری به یې ګوره، سم ملا به یې بېچارهګی، خو پنجپیری به یې خپل وطن کې، څوک به دې خبره بیا نه اوري. نو طالبانو ډېره ګزاره به کوئ. ښه افغانستان یو عجیب و نادر مزاج ده دلته.